د عوامي نېشنل ګوند مشر د افغان کډوالو ملاتړ ته راودانګل. کډوالو ته د پاکستاني پیژندپاڼې د ورکولو غوښتنه هم شوې، خو د دغه هیواد چارواکي په اړه څه وایي بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د عوامي نېشنل ګوند مشر د پاکستان لخوا د افغان کډوالو جبري بیرته ستنولو په اړه د پاکستان پر واکمنۍ نیوکې کړي او ویلي دي چې نوموړی هیواد د دغو کډوالو ته د تابعیت د ورکولو په موخه تګلاره جوړه کړي او دوی ته د پیژندپاڼې ورکړي. د دغه هیواد واکمنۍ په یاد هیواد کې د میشتو کډوالو جبري بیرته ستنولو پروګرام پیل کړی. په ټولو ښارونو کې د پولیسو له لوري د یادو کډوالو پر وړاندې سخت اقدامات روان دي چې په دې تیرو 2 اونیو کې نږدې 60,000 افغان کډوال جبري افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. ایمل ولی خان د پاکستان لخوا د افغان کډوالو جبري بیرته ستنول ظالمانه کړنه یاده کړې او ویلي دي چې کډوالو ته د پاکستان تابعیت ورکړل شي. ښاغلی ولی خان وایي ظالم که هر څوک دی خلاف یو، مظلوم که هر څوک دی ملګری یو. دا کیسه د 2 غونډلو نه ده او 2 اړخیزه تیروتنه ده پکې، خو دا نه ده چې د هغې پایله دې دا راووځي. زه اوس هم دا وایم چې نوموړي هیواد ته پکار ده تګلاره جوړه کړي. نوموړي دغه هیواد ته په اشاره ډیره کړه هغه وګړي چې تا دلته راوستي دي تا ورته دلته د اوسېدو واره برابره کړي. که په دې کې څوک تابعیت غواړي ورته ورې کړه. د پاکستان تابعیت دی، څه د امریکا تابعیت خو نه دی چې څوک پسې مړه شي. هغه ډیروي هغه وګړي چې په افغانستان کې څه نه لري او ځان پاکستانیان ګڼي دوی به هلته چاته ځي. باید رحم وشي، ټول وګړي دې راټول شي او یوه تګلاره دې په همغږۍ جوړه کړي او عمل دې پرې وکړي. د نوموړي ګوند مشر وایي چې ایالتي واکمني دې د یادو کډوالو په اړه هغه څه نه وایي چې عمل پرې نشي کولای، باید مسؤلانه چلند وکړي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.